السلام علیکم ستړي مشئ وخت په خیر. نن سه شنبه د ربانه 1415 لمریز کال د زمري اسد د 14 او د اګست 4 نیټه ده. تاسو د ژوندون رادیو ټلویزیون څخه خبري ټولګه اورئ او ګورئ. پیل هم د مهمو مسایلو په سر ټکو. د روغتیايي سکتور د بنسټیز بدلون لپاره نوې 15 کلنه ستراتیژي جوړه شوې. د عامه روغتیا وزیر وایي نوې جوړه شوې ستراتیژي د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا لپاره پر شفافو او هر اړخیزو پلانونو ولاړه ده. ډېر د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې د عامه روغتیا وزارت 15 کلنه ستراتیژي چې مهم روغتیايي سند دی تدوین او چاپ شوی او د تطبیق لپاره یې عملاً کار پیلیږي. د اسلامي امارت پر ضد د هیڅ مخالف لوري څخه د ایران نه ملاتړ څخه هرکلی. کتونکي وایي ایران دې له افغانستان سره د صادقانه ډول خپلې اړیکې پراخې کړي ځکه د افغانستان ثبات د ټولو لپاره مهم دی. ایران اوس په دې پوه شوې ده چې د افغانستان لوری هېڅکله زما په امورو کې مداخله نه کوي او دا زه ومه چې 48 کاله مې د افغانستان په امورو کې مداخله وکړله. په بانکونو کې د خلکو د امانت ساتلو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان بانک ویان وایي تیر کال د افغانستان په بازارونو کې 409 میلیارد افغانۍ لاس په لاس شوي، څه باندې 2.15 میلیارد زاړه بانک نوټونه هم له بازار راټول شوي. 1440 کال د افغانستان بانک لپاره له لاسته راوړنو یو ډک کال و. په دې کال کې د افغانستان بانک د معقولو پولي سیاستونو په تطبیق سره بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د روغتیايي سکتور د بنسټیز بدلون لپاره نوې 15 کلنه ستراتیژي جوړه شوې ده. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د روغتیا د عمومي 15 کلنې ستراتیژۍ د معرفي او تشریح ورکشاپ کې ویلي چې نوې جوړه شوې ستراتیژي د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا لپاره پر شفافو او هر اړخیزو پلانونو ولاړه ده. دغه راز د ریاست الوزرا اداري مرستیال بیا ویلي چې یا د اوږدمهاله ستراتیژي د هیواد د روغتیايي سکتور د پرمختګ لپاره یو مهم او بنسټیز ګام دی او باید په بشپړ ډول پلی شي. دغه راز نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان روغتیايي سکتور لا هم هر اړخیز پرمختګ ته اړتیا لري. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د روغتیا د عمومي 15 کلنې ستراتیژۍ د معرفي او تشریح ورکشاپ کې ویلي نوې جوړه شوې ستراتیژي د روغتیا سکتور د پیاوړتیا لپاره پر شفافو او هر اړخیزو پلانونو ولاړه ده. نوموړي د کورنیو طبي تولیداتو ملاتړ، د روغتیايي پرسونل د ظرفیت لوړول، په هیواد کې د مسلکي طبي کدرونو روزنه او د بهر میشتو افغان متخصصینو بیرته هیواد ته راستنول د دغه ستراتیژۍ مهمې برخې یادې کړي دي. ډېر د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې د عامه روغتیا وزارت 15 کلنه ستراتیژي چې مهم روغتیايي سند دی تدوین او چاپ شوی او د تطبیق لپاره یې عملاً کار پیلیږي. د عامه روغتیا وزارت نوې ستراتیژي د روغتیا بیلابیل ابعاد لکه د ابتدایي، ثانوي، ثالثي روغتیايي خدماتو ریفورم یا اصلاحات، د خصوصي روغتیايي سکتور تقویه، ظرفیت لوړونه، برېښنایي روغتیايي سیستم پیاوړتیا او د بیلابیلو همکارانو وزارتونو سره همکاري په نظر کې نیولې دي. د عامه روغتیا وزیر ویلي د دې نوې ستراتیژۍ د جوړولو موخه د روغتیايي خدمتونو د کیفیت لوړول، پر ځان بسیا روغتیايي نظام رامنځته کول او هیوادوالو ته د معیاري روغتیايي خدمتونو برابرول دي. زموږ د ستراتیژۍ بله مهمه برخه د خودکفایي یا پایدار روغتیايي سیستم جوړېدل دي ترڅو وکولی شو د انجو محورۍ څخه لاس په سر شو خلاصې عمومو. د تیرو 2 لسیزو را په دې خوا زموږ روغتیايي سیستم په ډېر قوي شکل په بهرنیو مرستو متکي پاتې شوی او دا مرستې که څه هم په لنډمهاله کې افغانانو ته یو څه ګټه رسوي، اما په اوږدمهاله کې روغتیايي سیستم د انکشاف او غوړېدو څخه مخنیوی کوي. د زیات مقدار فنډونو څخه چې د نړیوالو مرستو په نوم هیواد ته راځي ډېره کمه برخه د افغانانو روغتیايي ستونزو د حل لپاره مصرفیږي.
د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلیا د اوږدمهاله ستراتیژي د هیواد د روغتیايي سکتور د پرمختګ لپاره یو مهم او بنسټیز ګام دی او باید په بشپړ ډول پلی شي. ښاغلي حنفي زیاته کړه چې د افغانستان روغتیايي سکتور لا هم هر اړخیزه پرمختګ ته اړتیا لري. استراتژی 5 ساله و یا برنامه طویل المدتی که از طرف وزارت محترم صحت عامه و از طرف کادرهای صحت عامه تدوین شده است، این یک گام خیلی مفید و ارزنده است. برای شما واضح است که در جریان 20 سال حتی یک MRI در شفاخانه افغانستان آورده نشده است. چه جایی که کدام شفاخانه مجهز در افغانستان ساخته شده باشد. نوموړي د روغتیا سکتور د 15 کلن استراتیژۍ د بریا لپاره پر غوره مدیریت ټینګار کړی، څو 15 کاله وروسته افغانستان د روغتي خدمتونو له پلوه د سیمې له هیوادونو سره سیال شي. هغه د یاد استراتیژۍ د پلي کېدو برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بنسټونو څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ساختن یک برنامه طویل المدت و یا استراتژی خیلی یک گام مهم برای وزارت محترم صحت عامه است. خدا کند این برنامه طویل المدت به صورت درست عملی شود. داشتن یک دیدگاه بلند مدت و هدفمند برای رسیدن به اهداف بلند مدت به ما کمک می کند. درباره تعیین اهداف، اولا ما بتانیم اهداف خود را تعیین کنیم. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د هیواد په ګڼو ولسوالیو کې د عامه روغتیا وزارت له لوري د روغتیايي مرکزونو د جوړولو چارې روانې دي. هیره دې نه وي چې د دغې ستراتیژۍ په جوړولو سره به افغانانو ته ګڼ روغتیايي خدمات رامنځته شي. د اسلامي امارت پر ضد د هیڅ مخالف لوري څخه د ایران نه ملاتړ څخه هرکلی شوی دی. وروسته له هغې چې کابل کې د ایران مرستیال سفیر وویل چې تهران د اسلامي امارت پر ضد د هیڅ مخالف سیاسي او نظامی لوري څخه ملاتړ نه کوي. اسلامي امارت د ایران له دې دریځه هرکلی وکړ. مرکزي ویان ویلي تهران دا درکړي چې سیمه کې امنیت او ټیکاو د ټولو هیوادونو په ګټه دی. کتونکي بیا د افغانستان سوله او ثبات د ایران سربیره د نړۍ لپاره مهم یادوي. په وروستیو کې د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو لپاره تر ټولو ستره اړتیا بلل کیږي. تیر ته په پام اوس مهال د اسلامي امارت په وړاندې د ایران په دریځونو کې بدلون تر سترګو کیږي. څو ورځې وړاندې کابل کې د ایران مرستیال سفیر وویل چې دوی افغانستان کې د اسلامي امارت پر ضد د هیڅ مخالف لوري چې په هر عنوان او نومي سیاسي او نظامي ملاتړ نه کوي. کتونکي د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو لپاره یوه اړتیا یادوي، خو ترڅنګ پر دې هم ټینګار لري چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې او نړۍ لپاره مهم دی، چې پر وینا یې ایران اوس مهال د افغانستان ځمکني واقعیتونه په ښه ډول درک کړي دي. ایران اوس په دې پوه سوی ده چې د افغانستان لوری هېڅکله زما په امورو کې مداخله نه کوي او دا زه ومه چې 48 کاله مې د افغانستان په امورو کې مداخله وکړله او په دې وروستیو کې مې د افغانستان د حکومت مخالفین هم دعوت کړي وو. داسې د ایران هر چارواکی که سفیر وي که نماینده وي د افغانستان په تړاو مثبته څرګندونه کوي. دا د دې معنا لري چې دوی د افغانستان په حقانیت پوهېدلي دي. دوی په دې باندې اوس پوه سوي دي چې د افغانستان په تړاو که زه هر څومره ښه سیاست ولوبم هغه زما په ګټه ده او که د افغانستان په امورو کې مداخله وکړم د دوی په مورد کې زه ناوړه سیاست وکاروم هغه زما په تاوان تمامیږي. د دې ترڅنګ بیا د اسلامي امارت مرکزي ویان مولوي ذبیح الله مجاهد په کابل کې د ایران سفارت د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی و او ویلي دي چې تهران دا درکړي چې سیمه کې امنیت او ټیکاو د ټولو هیوادونو په ګټه دی. دغه راز مجاهد رسنیو ته ویلي چې د ایران سفارت دریځ په ډاګه کوي چې تهران په افغانستان کې جګړه او بېثباتي نه غواړي، بلکې په دغه هیواد کې د امنیت او ټیکاو ملاتړ کوي. شما اظهارات سفارت ایران در کابل را شنیدین. آنها موقف بسیار واضح داشتن در این مورد و ثابت کردن که موقف ایران موقف مردم افغانستان است. هیچ کس طرفدار جنگ در افغانستان نیست و به نام
مختلف کسی که آشوبگری میکنه و یا دامن به ناامنی میزنه محکوم است و جمهوری اسلامی ایران هم در درک کرده که امنیت منطقه و ثبات منطقه‌ای مهم است و امارات اسلامی افغانستان توانسته که امنیت افغانستان را تامین بسازه و این بخیر تمام منطقه است. موقع‌گیری آخری سفارت ایران در کابل ستودنی است و بسیار واضح موقف آن کشور را واضح می‌سازد. د نظر خاوندان د افغانستان په وړاندې د ایران پر سیاستونو توندې نیوکې لري او وایي چې ایرانی چارواکي وخت نه وخت په غیر شعوري ډول باندې هڅې کوي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي. دوی ټینګار لري چې د ایران اوسنی سیاست هیڅ ډول ثبات نه لري چې پر وینا یې دا یوه سیاسي لوبه ده. 2 اونۍ وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راکچي په یو غونډه کې وویل چې موږ په افغانستان کې هم شمول حکومت غواړو. پوښتنه دلته ده چې د یوې خوا نه د افغانستان ملاتړ کوي او له بلې خوا نه افغانستان ته هم شمول حکومت غواړي. یعنی ولې د اوسنی سیاست سیاسي ثبات نه لري؟ ولې نه غواړي دغه نړۍ چې افغانستان د دغو ټولو غمیزو بدبختۍ څخه وژغورل شي؟ دا ټوله استخباراتي لوبې دي چې جریان لري په افغانستان کې. موږ باید په خپل ولس او په خپل هیواد باندې اعتماد او باور وکړو، نه په پردیو باندې. همدارنګه ځینې نور کارپوهان بیا وایي د افغانستان سوله او ثبات په مستقیم ډول د ایران پر سوله او ثبات باندې تاثیر لري چې په خبره د اړیکو جوړښت د دواړو لپاره مهم دی. د افغانانو سره او د ننني دولت مدارانو سره د ښه روابطو او د افغانستان کې د امن د فضا د پراخېدو او د افغانانو ترمنځ د تفاهم او د روغې جوړې او د یو ښه دولتدارۍ لاره یې انتخاب کړې ده چې په افغانستان کې امنیت څونه پراخه سي. د افغانستان امنیت د ایران د امنیت سره تړلی ده او کچیرې په افغانستان کې ناامني رامنځته کېږي، جنګ جګړه رامنځته کېږي، ناخوالې رامنځته کېږي، د مهاجرت له ادرسه ایران هم د افغانانو له جغرافیا نه په زیان سره مواجه کېږي. او غوښتنې دا دي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په وړاندې له دوه مخو سیاستونو تیر او په رښتیني ډول د خپلې اړیکې وساتي. اسلامي امارت بیا تل د ګاونډیو سربیره ټولو هیوادونو سره د اقتصاد محوره سیاست پر بنسټ د اړیکو جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان بانک ویان خبر ورکړی چې تیر هجري قمري کال کې د بانکي سکتور برخه کې مهمې لاسته راوړنې له ځان سره درلودې او په بانکونو کې د خلکو د امانت ساتلو کچه هم لوړه شوې ده. دغه راز ویان وایي چې تیر کال د افغانستان په بازارونو کې شاوخوا 409 میلیارد افغانۍ لاس په لاس شوي، څه باندې 2.5 میلیارد زاړه بانک نوټونه له بازار راټول او د اقتصادي بهیر څخه ایستل شوي دي. د افغانستان بانک ویان خبر ورکړی چې تیر کال د دې بانک لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال و. ویان وایي چې تیر هجري قمري کال یې د بانکي سکتور برخه کې مهمه لاسته راوړنې هم له ځان سره درلودې او په بانکونو کې د خلکو د امانت ساتلو کچه هم لوړه شوې ده. ویان وایي چې په همدې کال کې د افغاني ثبات د ډالرو په وړاندې څه باندې 6 سلنه لوړ شوی چې د افغانستان بانک له لوري معقولو او د بازار د شرایطو سره د برابرو پولیس سیاستونو د تطبیق ښکارندویي کوي. 1440 کال د افغانستان بانک لپاره له لاسته راوړنو یو ډک کال و. په دې کال کې د افغانستان بانک د معقولو پولي سیاستونو په تطبیق سره توانېدلی دی چې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي او پرېنږدي چې په دې برخه کې حاد نوسانونه رامنځته شي. لله الحمد په دې کال کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 6 سلنه څه باندې 6 سلنه لوړ شوی دی چې دا د افغانستان بانک له لوري د معقولو او د بازار له شرایطو سره د برابرو پولي سیاستونو د تطبیق ښکارونه کوي. ویان وایي تیر کال د افغانستان په بازارونو کې 409 میلیارد افغانۍ لاس په لاس شوي، څه باندې 2.5 میلیارد زاړه بانک نوټونه له بازار راټول او د اقتصادي بهیر څخه ایستل شوي دي. نوموړی د بانکي سکتور د پرمختګونو په باب وایي په دې سکتور کې د هیوادوالو د امانتونو کچه لوړه شوې او همدارنګه د اسلامي بانکوالۍ د پراختیا په برخه کې هم هڅې شوي دي. همدارنګه په دې کال کې په ګردښت کې پیسې څومره پیسې چې موږ درلودې هغه 409 میلیارد افغانۍ وي. همدارنګه په دې کال کې 2.5 میلیارد افغانۍ په اندازه
مندرس بانکنوټونه د هیواد له مختلفو زونونو څخه راټول شوي او له ګردک څخه ایستل شوي او سوځول شوي دي. د بانکي سکتور په برخه کې مو هم پرمختګونه درلودل. په دې سکتور کې د درنو هیوادوالو د امانتونو کچه لوړه شوې ده او همدارنګه د اسلامي بانکوالۍ د پراختیا په برخه کې هم هڅې ترسره شوې دي. ټول هغه معاملات چې دا مهال د بانکي سکتور له لوري ترسره کیږي هغه د اسلامي محصولاتو په اساس او ټول معاملات له سعودي عربا څخه پرته ترسره کیږي. زموږ غوښتنه له درنو هیوادوالو دا ده چې بانکي سکتور ته مراجعه وکړي او د اسلامي بانکي محصولاتو له ګټو برخمن شي. د ویان پر وینا په تیر کال کې د صرافیو پولي شرکتونو او همدارنګه د نمایندګیو شمیر شاوخوا 3000 پورې رسیدلی چې د افغانستان بانک له لوري د معقولو کړنلارو او طرزالعملونو په جوړېدو سره د دوی چارې په ښه ډول مدیریت شوې دي. همدارنګه په دې کال کې په نورو برخو کې هم موږ پرمختګونه درلودل. په دې کال کې د صرافیو او پولي شرکتونو او همدارنګه نمایندګیو شمیر تر 3000 پورې لوړ شو چې د افغانستان بانک له لوري د معقولو کړنلارو او طرزالعملونو په جوړېدو سره د دوی چارې په ښه ډول میکانیزه شوې دي یا مدیریت شوې دي او هڅه مو ده چې دا چارې لا ډېرې مدیریت شي تر څو وکولای شو ټول صرافان د پولي خدمتونو وړاندې کوونکي او هغه نمایندګۍ چې په دې برخه کې خدمتونه وړاندې کوي درنو هیوادوالو ته غوره خدمتونه وړاندې کړي. د برېښنایي بانکوالۍ په برخه کې مو هم یوه ستراتیژي درلوده. دا ستراتیژي د ریاست الوزرا د قدروړ مقام له لوري منظور شوه او اوس عملا د تطبیق په حال کې ده. زموږ غوښتنه له درنو هیوادوالو دا ده چې سوداګریزو بانکونو ته په مراجعې سره د برېښنایي بانکوالۍ برخه شي دوی د اف پی کارتونه ترلاسه کړي او د دې کارتونو په وسیله خپلې نغدي راکړې ورکړې په برېښنایي راکړې ورکړو بدلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې وخت نا وخت د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت پام وړ بدلون کوي او افغانۍ لوړېږي چې دا د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو مثبت پرمختګ ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان بانک د چټکو او پر وخت اقداماتو له لارې بازار ته ثبات ورکوي چې دا د اقتصادي نظم، مالي خودکفایي او د اسعارو د کنټرول لپاره د حکومت پر ژمنتیا دلالت لري. د اسلامي امارت مرکزی ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اسلامي امارت بیا واک ته رسیدو د پایلو په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه به نیمګړې وي. دغه راز نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې اسلامي امارت په دغه سازمان کې استازی نه لري څو د افغانستان وضعیت او پرمختګونه له بېلابېلو لورو سره په واقع بینانه ډول باندې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مسؤلینو په دې وروستیو کې ویلي چې دوی به په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا ځلي واکمنېدو د 5مې کلیزې په مناسبت د دغه بدلون پر پایلو بیا کتنه وکړي. د عدلیې وزارت ویان قاري برکت الله رسولي خبر ورکړی چې د کابل ښار د امید سبز ښار ګوټي 15.9 جریبه ځمکه د ځانګړې محکمې د شرعي پریکړې له مخې اماراتي ثابته شوې او د ځمکو د غصب د مخنیوي او غصب شوو ځمکو د بیرته ترلاسه کولو کمیسیون د دې پریکړې په پلي کولو کې مکلف دی. د پریکړې له مخې اوسني متصرفین کولی شي چې د ځمکې د بیې او احتمالي تاوان د ترلاسه کولو لپاره پلورونکو ته مراجعه وکړي. عدلیې وزارت خبر ورکړی چې د کابل ښار د امید سبز ښار ګوټه 15.9 جریبه ځمکه د ځانګړې محکمې د پریکړې له مخې اماراتي ثابته شوې ده. په دې تړاو د عدلیې وزارت ویان قاري برکت الله رسولي وایي د مرکزي زون د اماراتي غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسیدګۍ اختصاصي محکمې د کابل ښار په 14مې او 14مې ناحیو کې د امید سبز ښارګوټي په نوم د 15.9 جریبه ځمکې په اړه د بیلابیلو ادارو د اسنادو، مدارکو او معلوماتو له دقیق بررسۍ څخه وروسته پریکړه وکړه چې یا د ځمکه اماراتي ده. ویان وایي د یادې پریکړې پر بنسټ دا ځمکه په 5 کادستري قطعو کې د دولت په نوم ثبت او سروې شوې او حقیقي یا حکمي اشخاصو ته نه ده لیږدول شوې. محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده اماراتی زون مرکز پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک و معلومات ادارات مختلف در رابطه با 1507.49 جریب زمین موسوم به شهرک امید سبز در نواحی 6 و 13 شهر کابل فیصله کرد که زمین مذکور اماراتی است. به اساس این فیصله این زمین در 5 قطعه کادستری به نام دولت ثبت و سروی شده و به اشخاص حقیقی یا حکمی انتقال نگردیده است. د رسولي پر وینا له همدې عمله
د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون د اماراتي غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسیدګۍ اختصاصي محکمې د شرعي پریکړو پر پلي کولو مکلف دي. نوموړي زیاته کړې د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون د هیواد په کچه ټول ښارګوټي تر بررسۍ لاندې نیولي چې ځینې اماراتي تثبیت شوي دي او د نورو ښارګوټو پر دوسیو هم کار روان دی. بنابراین کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده مکلف به تطبیق فیصله‌های شرعی محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده اماراتی می باشد. کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده تمام شهرک‌ها را در سراسر کشور تحت بررسی قرار داده که تا اکنون بالای 38 شهرک رهایشی در ولایت‌های کابل، ننگرهار، بلخ، غزنی، پروان، هلمند، بغلان، میدان وردک و فاریاب فیصله صادر شده است. دا یادونه وړ ده چې د اختصاصي محکمې په دغه شرعي پریکړه کې راغلي چې یا د ځمکه د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون ته وسپارل شي او پیرودونکي اوسني متصرفین کولی شي د ځمکې د بیې او زیان د ترلاسه کولو لپاره پلورونکي ته مراجعه وکړي. سترې محکمې د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې د هیواد د 34 ولایتونو محاکمو او د تمیز عالی ریاستونو ټول ټال 1,615 قضیو ته رسیدنه کړې ده. د یادې محکمې ویان مرستیال ویلي له یادو قضیو څخه 18,898 په ابتدایه محاکمو، 2,188 په مرافعه محاکمو او 2,519 قضیو ته په تمیز محکمه کې رسیدنه شوې ده. د افغانستان اسلامي سترې محکمې مرستیال ویان خبر ورکړی چې د سترې محکمې د تمیز عالی ریاستونو او د 34 ولایتونو محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې ټول ټال 1,615 قضیو ته رسیدنه کړې چې له دې جملې څخه 1898 قضیو ته په ابتدایه محاکمو کې، 2,188 قضیو ته په مرافعه محاکمو او 2,519 قضیو ته په تمیز محکمه کې رسیدنه شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې له لوري د 1440 هجري قمري کال د 4مې روبې په ترڅ کې د 14 ولایتونو په محاکمو کې د قضیو د عادلانه، چټکې او شفافې رسیدګۍ په برخه کې د پام وړ قضایي او اداري فعالیتونه او خدمتونه ترسره شوي دي. په همدې موده کې د ملک په محاکمو کې ټول ټال 1,615 قضیو ته رسیدګي شوې ده چې له دې جملې څخه 1898 قضیې په ابتدایي محکمو، 2,188 قضیې په مرافعه محکمو او 2,519 قضیې په تمیز محکمو کې تر شرعي او قانوني مراحلو وروسته رسیدګي ورته شوې ده. د سترې محکمې مرستیال ویان وایي همدارنګه درې ګونو محاکمو په یاده موده کې د ښځو د میراث اړوند 3,388 قضیو او د نشهیي توکو او مسکراتو اړوند 4,515 قضیو ته رسیدنه کړې ده. د نوموړي پر وینا د قضایي خدمتونو د لا ښه تنظیم او د هیوادوالو د غوښتنو د پر وخت تعقیب په موخه د سترې محکمې د عالی مقام د تحریراتو ریاست او د قضایي معاونیت له لوري د مراجعینو 4,414 عرایضو ته رسیدنه شوې ده. همدارنګه د میراث اړوند 3,388 قضیو ته رسیدګي شوې چې د خلکو د شرعي حقونو د خوندي کولو او د کورنیو مشاجرو او شخړو د هواري په برخه کې د محکمو د دوامداره هڅو ښکارندویي کوي. د دې ترڅنګ د نشهیي توکو او مسکراتو په تړاو هم د هیواد محکمو 4,515 قضیو ته رسیدګي کړې ده چې دا د ټولنې د امنیت، د عامه نظم د ساتنې او د نشهیي توکو پر وړاندې د قانون د قاطع تطبیق څرګند ثبوت دی. د قضایي خدمتونو د لا ښه تنظیم او د هیوادوالو د غوښتنو د پر وخت تعقیب په موخه د سترې محکمې د مقام د تحریراتو ریاست او د قضایي معاونیت له لوري د مراجعینو 4,414 عرایضو ته رسیدګي شوې ده. همدارنګه په همدې موده کې د دارالانشاء عمومي ریاست له لوري د 1,109 بیلابیلو عرایضو، استهداداتو او نورو اداري موضوعاتو اړوند اجراءات ترسره شوي. د قضایي مسؤلینو پر ترغیبي هڅو او د علماء کرامو، سپینګیرو او قومي مخورو په منځګړیتوب د قتل د 120 قضیو په اړه
د شرعي احکامو له مخې د دیت، صلح، جوړجاړي او ابرا پر بنسټ حکمونه صادر شوي دي. حمزه زیاتوي په دې سربیره د ملک په محاکمو کې د 4مې روبې په ترڅ کې 7,116 بېلابېلې شرعي او قانوني وثیقې اجرا شوي چې د هیوادوالو لپاره د حقوقي خدماتونو د پراختیا او د اسانتیاو د رامنځته کېدو څرګندونه کوي. همدارنګه د دارالانشاء عمومي ریاست له لوري د 1109 بېلابېلو عرایضو، استهداءاتو او نور اداري موضوعاتو اړوند اجراءات ترسره شوي دي چې دا د مراجعینو د ستونزو د حل او د اداري چارو د اغیزمن مدیریت په برخه کې د یادو ادارو د دوامدارو هڅو څرګندونه کوي. همدارنګه د ملک په محاکمو کې د 4مې روبې په ترڅ کې 7,116 بېلابېلې شرعي او قانوني وثیقې هم اجرا شوي دي چې د هیوادوالو لپاره د حقوقي خدمتونو د پراختیا او د اسانتیاو د رامنځته کېدو څرګندونه کوي. په همدې موده کې د قتل 120 موضوعات هم حل و فصل شوي دي. د قضایي مسؤلینو په ترغیبي هڅو او د علما کرامو، سپینګیرو او قومي مخورو په منځګړیتوب د شرعي احکامو له مخې د دیت، صلح، جوړجاړي او ابرا پر بنسټ حکم صادر شوی دی. دا د اسلامي شریعت د اصولو او د عدالت د تأمین په چوکاټ کې ترسره شوي دي. ستره محکمه د اسلامي امارت د قضایي نظام د اساسي موخو په رڼا کې ژمنه ده چې د اسلامي شریعت د سپېڅلو احکامو پر بنسټ به د خلکو حقوق خوندي کوي، قضیو ته به پر وخت عادلانه او شفافه توګه رسیدګي کوي او د هیوادوالو لپاره به د باوري، اغیزمنو او معیاري قضایي او اداري خدمتونو د وړاندې کولو هڅې لا هم پیاوړې کوي. د ویان مرستیال د معلوماتو له مخې ستره محکمه د اسلامي امارت د قضایي نظام د اساسي موخو په رڼا کې ژمنه ده تر څو د اسلامي شریعت د سپېڅلو احکامو پر بنسټ د خلکو حقوقونه خوندي کړي، قضیو ته پر وخت، عادلانه او شفافه توګه رسیدنه وکړي او د هیوادوالو لپاره د باوري، اغیزمنو او معیاري قضایي او اداري خدماتونو د وړاندې کولو هڅې نورې هم قوي کړي. کونړ کې د ملي دفاع وزارت له لوري د زلزلې له زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستې په موخه 36 استوګنیز کورونه جوړ او د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته هم سپارل شوي دي. مسؤلین وایي دغه کورونه د 3.8 میلیونه افغانیو په لګښت د 4 میاشتو په موده کې بشپړ شوي دي. د سیمې اوسیدونکي د دغو کورونو له جوړېدو خوښ دي، خو وایي لا هم یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. د کونړ ولایت د مزار دره هغه سیمه ده چې نږدې یو کال وړاندې یو زورورې زلزلې ځپلې وه او لسګونه کورنیو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي وه. اوس پکې د بیا رغونې یو مهم پړاو بشپړ شوی دی. د ملي دفاع وزارت له لوري دلته د 36 استوګنیزو کورونو جوړ او د زلزله ځپلو کورنۍ ته وسپارل شوه. مسؤلین وایي پر دغه کورونو 3.8 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د 4 میاشتو په موده کې رغول شوي دي. وزارت دفاع محترم وزیر صاحب په هدایت باندې په دغه مزار دره کې تقریبا 36 کورونه چې په هغې کې د استوګنې اتاقونه دي او تشنابونه او همدغه راز د اشپزخانه او نور د ضرورت هغه آبادي پکې ده او یو لوی غټ جومات چې تاسو ولیده 314 لکه روپۍ هغه مصرف راغلی ده او هغه هم د وزارت دفاع د محترم وزیر صاحب لخوا نه ورکړی شوي. د سیمې اوسیدونکو د کورونو له ترلاسه کولو خوښ دي او وایي د سرپناه دغه اسانتیا به د دوی د ژوند ډېرې ستونزې هوارې کړي. د دوی په خبره لا هم یو شمېر زلزله ځپلي کورنۍ بې سرپناه دي او له مسؤلینو غواړي چې هغوی ته هم د استوګنې زمینه برابره کړي. او دا کور د وزیر دفاع راته جوړ کړ، د هغې د خوا نه ډېره مننه ده او ډېر دغه دی په خبره پوه او دا سړک زموږ خراب دی، دا ولې خرابې دي، دا پټیم زراعت برخه چې دا ټوله زموږ دغه شی ده بګړاو شوې ده. بیا دا چې دې کې موږ سره صحیح ده دې ساحه کې ډېر خلک دي، دا بیچارهګان په ډېر سختو مشکلاتو کې دي او ډېر تکلیف کې دي. خیمې وې هغه هم خرابې شولې. د حکومت نه د ټولو ادارو نه هم دا غوښتنه ده، د مؤسساتو نه هم دا غوښتنه ده چې راشي د خلکو سره هر ډول همکاري چې یو سرپناه بندوبست ولرو او د خلکو سرپناه وشي. ځایي مسؤلین وایي د زلزلې له زیانمنو شویو سیمو سره د مرستو او بیارغونې لړۍ روانه ده او هڅه کوي د پاتې زیانمنو کورنۍ ستونزې هم په تدریجي ډول رسېدنه ورته وکړي. انشاءالله تاسو ته موږ وعده درکو په بېلابېلو برخو کې که هغه سړک جوړونه وي که هغه بیا د زراعت په برخه کې موږ وعده درکو په دې برخه کې به هم موږ همکاري کوو او کارونه به مخ ته وړو. دغه شی کونړ ولایت کې د دفاع وزارت له طرف نه یو اساسي پل هم جوړ شوی ده.
شاوخوا یو کال وړاندې خونړۍ زلزلې په دغه سیمه کې ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول، خو په دې سیمه کې ګڼو خلکو ته د سرپناه لپاره ځایونه جوړ شوي دي. خو لا هم په دې سیمه کې خلک د سرپناه له نشتون شکایت کوي او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې ستونزې ورحل کړي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو ټلویزیون، کونړ، مزار دره. د ازموینو عمومي ادارې ویان ناصر خان شیرازي ویلي چې د عامه روغتیا وزارت اړوند د هیواد په 19 ولایتونو کې د روغتیايي علومو انسټیټیوټونو د فارغانو خروجي یعنې اگزیټ ازموینه د روان کال د زمري میاشتې په 23مه اخیستل کیږي. دغه راز نوموړي زیاته کړې په دې ازموینه کې د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي او کونړ ولایتونو هغه فارغان ګډون کوي چې د خروجي ازموینې لپاره یې نوملیکنه کړې ده. د ازموینو عمومي ادارې له لوري د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي او کونړ ولایتونو د روغتیايي علومو انسټیټیوټونو هغه فارغان چې د خروجي یا اگزیټ ازموینې لپاره یې نوملیکنه کړې او همدارنګه د ننګرهار، لغمان، اروزګان، کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د روغتیايي علومو انسټیټیوټونو هغه فارغان چې په 2 ورشتو کې نوملیکنه کړې وه او د عامه روغتیا وزارت ته د نوملیکنې فورمونه تسلیم کړي وي. ازموینه د روان کال اسد میاشتې په 23مه نیټه اخیستل کیږي. اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرني اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیربایو ته. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 95 پوله، یو پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ 60 پوله، یو د اماراتو درهم 19 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ یو 50 پوله، زر پاکستاني کلدار 229 افغانۍ، زر ایرانی تومان 4 پوله، زر هندي کلدار 601 افغانۍ. او د هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو لوی ښارونو د هوا حالت. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 18، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 23، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 22، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 42 ټیټه 25، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 23، پېښور ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 23. او د هم د خبرونو پای له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې دا وه د ژوندون راډیو ټلویزیون څخه دې مهال خبري ټولګه. تر بیا مو په ستر رب سپارمه له مومل شه. ښه وخت ولرئ.